سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست او د صحت جامع په برتن وي یو ځل بیا هم زه مسلم وردګ یم غواړم چې تاسو ته د الماني ژبې د ګرامر د درسونو د لړۍ په ادامې سره د A2 نیفو یا د A2 صنف او یا هم سطحې د ګرامر برخې پنځم درس تاسو ته وړاندې کوم. په پنځم درس کې موږ تاسو لرو فعل په جمله کې. پنځم درس چې کوم دی یعنی فعل په جمله کې یعنی موږ تاسو د فعل په موقعیت باندې خبرې کوو په دې درس کې. که څه هم دا درس موږ تاسو د ایو سطحې یا ایو لیول د ګرامر د درسونو په لړۍ کې په 12م درس کې موږ تاسو په دې باندې په توضیحاتو سره غږېدلي یو. تاسو کولی شئ چې 12م د ګرامر برخې 12م درس یعنی د ایو سطحې یا د ایو صنف د ګرامر برخې 12م درس ته مراجعه وکړئ چې 3 ویډیوګانې لري. په هغې کې تاسو کولی شئ چې د فعل د موقعیت په باره کې مکمل معلومات پیدا کړئ او د فعل په باره کې په جمله کې د فعل په باره کې مکمل معلومات پیدا کړئ. ولې دلته بیا هم د A2 سطحې یعنی د A2 په سطحه کې موږ تاسو یو وار بیا دې ته یو کتنه کوو. یعنی دا په A2 سطحه کې بیا هم د ګرامر برخې یو درس دی. نو راځو دلته وایي چې Übersicht Verben im Satz یعنی یوه کتنه افعالو ته یا فعلونو ته im Satz په جمله کې. لومړی راځو لومړی یعنی موږ تاسو په نومیناتیو جملاتو کې د فعل موقعیت. لومړی راځو کله چې یو فعل په جمله کې استفاده شي نو موږ تاسو همیشه موږ تاسو ویلي وو چې د فعل موقعیت دوهم پوزیسیون کې دی یا په دوهم موقعیت کې قرار لري. فعل وایي چې ich fahre jetzt nach Hause یعنی زه اوس fahre سفر کوم یا ځم یعنی مطلب یې دا دی fahre یعنی په دې مطلب چې یا په موټر کې ځم یا په قطار کې ځم او یا هم په یو شي کې ځم یعنی په پښو باندې نه ځم. یعنی که چیرې په پښو باندې ځو بیا دلته gehe موږ تاسو لیکو. ich gehe jetzt nach Hause یعنی زه یعنی مطلب دا مطلب چې کله gehe موږ تاسو استفاده کوو یعنی دا مطلب چې زه په پښو باندې ځم. اوس موږ تاسو fahre استفاده کړی یعنی د موټر سایکل په واسطه سره د موټر د بس د قطار د دې په واسطه سره زه کور ته ځم یعنی په دې کې ځم. ich fahre jetzt nach Hause یعنی دلته فعل په دوهم پوزیسیون کې دی. بل دی کله چې په جمله کې دوه فعلونه استفاده شي بیا څنګه موږ تاسو بیا یعنی بیا چې دی په یو فعل په خپل دوهم پوزیسیون یا موقعیت کې قرار لري او دوهم فعل آخر د جملې ته ځي. لکه دلته ich muss jetzt nach Kabul fahren یعنی زه باید اوس کابل ته سفر وکړم. موس راغلی او fahren راغلی. دوه فعل دي په جمله کې یو فعل په دوهم پوزیسیون کې او بل فعل په آخر د جمله کې استفاده کیږي. بله جمله دا وایي چې ich bin gestern zu spät nach Hause gefahren یعنی ما پرون zu spät یعنی ما سفر وکړ پرون ډیر ناوخته کور ته. دلته bin بیا هم فعل دی او یعنی دلته کومکی فعل په حیث باندې موږ تاسو کولی شو چې وایي کومکی فعل دی او د اصلي فعل هم آخر ته یعنی دوه فعل استفاده شوي یو په دوهم پوزیسیون یا موقعیت کې او بل په آخر کې. بل دی wann fahren Sie nach Hause څه وخت تاسو سفر کوئ کور ته یا څه وخت ځئ کور ته. دلته بیا هم په دوهم پوزیسیون کې استفاده شوی په یو wir fragen کې wir fragen جمله کې. اوس راځو کله چې موږ تاسو دا موږ تاسو ویلي وو کله چې موږ تاسو یوه سوالیه جمله یا یو سوال چې کوو کولی شو د فعل په واسطه سره هم هغه جمله په سوالیه واړوو یعنی فعل په هغه صورت کې بیا سر د جملې ته راوړو یعنی erste پوزیسیون ته یعنی لومړي موقعیت ته یې راوړو موقعیت یې لومړی فعل استفاده کوو. مثلا وایي چې fahren Sie nach Hause ایا ته کور ته سفر کوي یا کور ته ځې. نو دلته موږ تاسو درې پوزیسیونونه په دغه کې وویلې په دغه جملاتو کې درې پوزیسیونونه. یو دی چې صرف یو فعل په جمله کې استفاده شوی وي اصلي فعل وي. بل دی چې موږ تاسو دوه فعله په جمله کې ولرو یو کومکی یو اصلي لکه دلته دی
یعنی کومکي په دوهم پوزیسیون کې او اصلي فعل اخر د جملې ته ځي. بل دی چې موږ تاسو په سوالیه جمله کې چې سوالیه جملې هم په دوه ډوله وي، یو چې خپله د فعل په واسطه سره جمله سوالیه کوو یعنی فعل به سر د جملې ته راولو، او بل دی چې موږ تاسو وی فراګن یا د سوالیه کلمات استفاده کوو د هغې په واسطه سره سوال کوو، لکه وان دی مثلا وان fahren Sie nach Hause. په دې کې هم په دې جمله کې بیا هم فعل په دوهم پوزیسیون کې دی. بل دی راځو موږ تاسو Hauptsatz und Nebensatz چې دا موږ تاسو په د اtzwei یعنی د اtzwei نیو او یا هم د ادوه صنف یا ادوه سطحې د ګرامر په درسونو په لومړی ویډیو کې یا لومړي درس کې په دریم درس کې دا موږ تاسو په توضیحاتو سره وویل چې فعل چیرته موږ تاسو استفاده کوو په Nebensatz کې او یا هم د کونکتورن سره یعنی کونکتورن یا د جملې ارتباط ورکوونکو سره. اوس راځو دلته لومړی مثال دی Hauptsatz اصلي جمله ده او دلته بیا Nebensatz یا فرعي جمله ده. اوس راځو ich habe gehört یعنی ما واورېدل چې dass du gestern zu spät gekommen bist. ما واورېدل چې ته پرون ډېر ناوخته راغلې. دلته موږ تاسو das استفاده کړی، دا یو کونکتور دی چې د دې په واسطه سره موږ تاسو دلایل ausdrücken یعنی څرګندوو. das او دلته چې دی کله چې das په جمله کې استفاده شي فعل آخر د جملې ته ځي. بل دی ich war zu spät یعنی زه ډېر ناوخته وم weil ich den Bus verpasst habe یعنی وایي زه ډېر ناوخته شوم ځکه چې ich den Bus verpasst habe یعنی د ما نه بوس تېر شوی و. دلته بیا هم کله چې while استفاده شي د while سره بیا فعل آخر د جملې ته ځي. وروسته دی ich fahre nach Tübingen یعنی زه Tübingen ته سفر کوم meine Mutter zu besuchen چې زما د مور لیدنه وکړم یا زما د مور څخه لیدنه وکړم. دلته بیا هم فعل آخر د جملې ته ځي. بله جمله ده وایي چې sie hat mich nicht angerufen als ich nicht zu Hause war یعنی هغه ښځې ماته زنګ نه دی وهلی als ich nicht zu Hause war یعنی کله چې زه په کور کې نه وم. کله چې زه په کور کې نه وم هغه ښځې ماته زنګ نه دی وهلی یعنی په دې مطلب زه چې کله کور کې نه وم هغه ښځه ماته زنګ نه وهي او کله چې په کور کې وم ماته زنګ وهي. اوس راځو بل مثال ته. بل مثال دی وایي چې das ist die Frau یعنی دا هغه ښځه ده die ich in der Stadt gesehen habe یعنی دا هغه ښځه ده کومه چې ما په شتات یعنی په بازار کې ولیدله یا کومه چې ما په بازار کې لیدلې ده یعنی دا هغه ښځه ده کومه چې ما په بازار کې لیدلې ده یا لیدلې وه. ich nehme das Auto یعنی زه په دغه موټر کې ځم یا زه دا مثلا موږ تاسو وایي چې زه ټکسي نیسم زه په ټکسي کې ځم زه ټکسي نیسم. دلته وایي چې دلته هم عین مطلب دی ich nehme das Auto یعنی زه دا موټر نیسم یا کرایه کوم damit ich schneller bin یعنی چې تیز ورسیږم مطلب دی damit ich schneller bin یعنی چې تیز لاړ شم یا تیز ورسیږم. مفهومي معنا د جملې دا ده. دلته بل دی راځو دلته یعنی دی دا موږ تاسو دا هم ویلي وو کله چې مثلا موږ تاسو مثلا د یو شخص په باره کې معلومات ورکوو په یو فرعي جمله کې نو د هغې ارټیکل به سر د جمله کې استفاده کوو او فعل آخر د جملې ته ځي او د damit سره هم فعل آخر د جمله کې استفاده کوي. بل موږ تاسو لرو Hauptsatz und Hauptsatz یعنی دوه اصلي جملې. مثلا موږ تاسو لرو چې mein Freund mag nicht Zugreise in den Urlaub یعنی د ما
ملګری یا دوست چې دی هغه نه خوښوي سفر یا د قطار سفر یا د ترین سفر in den Urlaub په Urlaub کې aber ihr fahrt im Zug خو ولې هغه سفر کوي په څوک کې یا په قطار یا ترین کې په څه معنا یعنی دلته دوه متضادې جملې دي یو د بل سره موږ تاسو د aber په واسطه سره څنګه کړي دي سره ارتباط ورکړی او دواړې څنګه جملې دي یعنی Hauptsatz اصلي جملې دي فرعي جمله نه ده نو دلته چې دی د aber سره یا هم فعل چیرته استفاده شوی په دوهم پوزیسیون یا موقعیت کې بل دی ich habe die Kinokarten gekauft یعنی ما د سینما کارتونه واخیستل یا می وپیرل یعنی دلته مطلب د ټیکټونو نه دی دلته und ich habe Samir abgeholt یعنی ما د سینما کارتونه یا ټیکټونه راواخیستل او سمیر می د ځان سره راواخیست یعنی په موټر کې دی سمیر می هم په موټر کې د ځان سره راواخیست und چې کله استفاده شي بیا هم فعل په دوهم پوزیسیون د جمله کې استفاده کیږي یعنی دا هم یو اصلي جمله ده او دا هم یو اصلي جمله خو د und په واسطه سره موږ تاسو څنګه کړي ارتباط مو ورکړی ورته بل دی wollen wir schwimmen gehen وای آیا wollen wir schwimmen gehen oder bleibst du lieber zu Hause یعنی تاسو یو ملګری تاسو د هغې څخه پوښتنه کوئ یعنی هغې ته وایي چې آیا ابازۍ ته لاړ شو او یا هم که څه وکړو یا که په کور کې پاتې کیږو غواړې ابازۍ ته لاړ شو که په کور کې پاتې کیږو یعنی هغې ته یو دوه څه ورکوو انتخابه یا بدیلونه ورکوو یعنی دلته چې دی oder یعنی د oder په واسطه سره موږ تاسو څه وکړه دغه دوه دانې جملې یا دوه انتخابه مو د oder په واسطه سره څنګه کړل ارتباط مو ورکړ دلته ځکه چې سوال شوی نو موږ تاسو باید سوالیه استفاده کړو بل دی ich habe یعنی د oder سره چې دی بیا هم دلته موږ ځکه سوال کړی دی د oder سره فعل په دوهم پوزیشن کې پاتې کیږي یا موقعیت کې خو ځکه چې دلته جمله سوالیه ده نو فعل سر د جملې ته راغلی بل دی ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft یعنی ما خپل ځان ته یو نوی بایسکل واخیست denn mein altes Rad war kaputt وای ځکه چې د ما زوړ یا پخوانی هغه چې و بایسکل چې و هغه کپوت و یا خراب و ښه دا هم اوس موږ تاسو پنځم درس په پنځم درس کې موږ تاسو وویل چې موږ تاسو فعلونه په مختلفو ډولونو د جملاتو کې او په مختلفو جملاتو کې په کومو موقعیتونو کې استفاده کولی شو بیا هم د فعل د موقعیتونو دپاره چې تر څو تاسو ښه پوه شئ تاسو کولی شئ چې د ایو سطحې د ګرامر د برخې درسونو د 12م درس ویډیوګانې چې 3 ویډیوګانې دي هغه وګورئ او تر څو بیا هم ښه په باندې پوه شئ نو دا هم اوس موږ تاسو پنځم درس بیا هم په دې هیله چې په درس باندې مو سر خلاص شوی وي د نور درسونو دپاره او نور درسي ویډیوګانو دپاره بیا هم زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او زموږ سره اوسئ